بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا موږ راغلی یو د ملا عبدالله شاه مدني صاحب له د ده نه به موږ یو څو سوالات داسې کوو چې یاره یو خو د په کم عمرۍ کې چې دی نو علم حاصل کړی دی او ډېر خلک وایي چې یاره دی کم عمره دی نو دی پوره علم دی او که نه دی. بل چې دی نو نن سبا سیاست ډېر زیات ګرم دی او ډېر په عروج سره دی. ټولو ته پته لګي چې په 8 فروري به انشاءالله الیکشن د هغې په باره ته معلومات حاصلوو چې یاره کمې پارټۍ سره تعلق ساتي او اوټ پټ خپل قیمتي اوټ په چاله ورکوي. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو، ستړی مشې. تاسو نه موږ ړومبې دا پوښتنه لرو چې آیا تاسو دومره کم عمرۍ سره علم حاصل کو او ستاسو بیانات راځي په ملا عبدالله شاه مدني پیج باندې او تاسو چې دی نو خطبه پړاوئ، آیا د علم چې دی نو تاسو په دې دومره کم عمرۍ کې که نه ستاسو دا قد قامت چې دی نو دا د کم عمرۍ ښکاري؟ تاسو موږ شکریا ادا کوو او ښکلي سوالونه مو کو. نو یقینا دا خو اصل کې محبت چې څه سړي نو هغه شی الله پاک بنده ته حاصلوي. نو زما اصل کې زمونږ چونکې داسې خانداني او زمونږ خاندان علما نه دي چې ټول علما یو، بلکې زما د علماو سره محبت او د هغوی سره به مې ناسته کوله، خاص کر بیا تبلیغي حضراتو سره چې زمونږ کلي ته به جماعت راله هغوی سره به کېناستم، د خپل کلي امام صاحب هغوی سره به ډېره ناسته وه او نو خپل دغه شانتې عصري تعلیم مې هم کول، سکول مې هم وي. نو هغوی سره زما د دې ناستې د وجې نه محبت پیدا شو، بیا مې علم شروع کړو. نو د سکول سره سره مې سیکنډ ټیم کې یو درجه نیمه وي او داسې به د هغې نه بعد بیا مستقل علم طرف ته لاړم. الله پاک د دې مشرانو د دعاګانې وي، د هغوی د علماو سره هم محبت و، ځکه چې د مشرانو د علماو سره محبت وي نو د دې د وجې نه الله پاک د هغوی په بچو کې علما پیدا کوي. نو الله پاک علم را حاصل کو. یقینا زما عمر کم دی او لیکن دا خو د الله پاک ورکړه ده، په دې باندې زموږ شکریا ده. او بیا دغه شانتې زما خطابت او دې سره زیات شوق و. نو ما ته به اکثر استادانو مدرسه کې وي چې یاره الله پاک به تا نه انشاءالله خطیب جوړوي، مطلب بیانونه به کې. نو دغه یو عشق او محبت زړه کې پروت و، یو درد پروت و، نو د هغې د وجې نه بیانونه کوو. نو الحمدلله ډېر خلک یې اوري او خوښوي او ډېرو خلکو ته پیدې ورسېد. نو زمونږ هم همدغه نیت دی چې یاره الله پاک ماله پې مجر راکړي، یو صدقه جاریه وګرځي، د امت اصلاح وشي، زمونږ خپله هم اصلاح وشي. ځکه د بنده چې د دې بیانونه کوي نو دې سره خپل اسلام ډېره زیاده کېږي. هر سړی محتاجه دی، زه خپله لومبې محتاج یم. نو یقینا دغه د دې وجه خو دغه ده. زما فراغت د حضرت مولانا فخر الاسلام شیخ صاحب دامت برکاتهم عثمان زو کی مدرسه ده، د هغې د مدرسې نه زما فراغت شوي دي او بالکل زما د علم فراغت شوي دي. او داسې بیا چې نور کم مفتی کورس وغیره نو هغې ته مې اراده کړې ده. الله پاک دې توفیق را نصیب کړي. صحیح. په سیکنډ ټیم کې چې دی نو د هغې نوجوانانو دپاره دا یو میسج لاړو چې په سیکنډ ټیم کې تاسو هغه علم حاصلولی شئ، د کم علم دپاره چې د خلکو سره دا بانه وي چې یاره موږ کالج وایو، موږ سکول وایو، موږ علم له ټیم نشو ورکولی. نو تاسو مولانا صاحب کتی شئ چې هغه په سیکنډ ټیم کې ړومبۍ درجه ویلې ده، نو په سیکنډ ټیم کې تاسو هم خپل علم حاصلولی شئ خو بانې مانې ختمې. مولانا صاحب الله پاک دله علم درکو او سیاست نن سبا ګرمه ګرمي ده، په 8 فروري د الیکشن اعلان شوی دی. پارټي کومه یوه پارټي خوښوئ؟